دا ورو سوال کړی دی، وي زمونږ خور ده هغه بیماره ده، عقل کار نه کوي د هغې، او د پلار نه ورته میراث پاتې شوی دی، او زه د هغې خیال ساتم او د هغې چې څه ضرورت دی هغه زه پوره کوم، او زه دې پیسې علم د میاشتې یا د هفتې هر څه چې دا به جایز یې که نه. اول دا خبره یاده ساتي د پښتنو په دې معاشره کې دا میراث او دا ځمکه دا ګټه جاښه ده، ګټه جاښه ده. داسې اوږدې تسبیح به ورسره په لاس کي که نه چې 100 میټره تسبیح وي، خو چې کله د میراث مسله راشي که نه د دې ایمان داسې ګډوډ شي چې بې تپوس مه کوه، او دا ګټې ګټې دعوې به د دیندارۍ کوي او د دین به کوي، خو چې کله د پیسو مسله راشي نو بیا ډېر په دغو کې وښویږي چې هغه ځان ته څه وایي. یو خو دا زما تاسو ته نصیحت دی، د دې ځمکو او د دې پیسو دا محبت زړه ته دومره مه کوزوئ چې ستا په دیندارۍ باندې غالب شي. او دا زه اکثر ملګرو ته وایم په نجي مجالسو کې هم، خاص مجالسو کې، درسونو کې هم، کور کې خپلو خپلوانو ته هم وایم چې د هر شي چې د ډېر هیرس کوو، ډېره منډه دې پسې واله، الله دې پسې ړوند کوي، ذلیله به شي پسې، او د هر شي نه چې موړ وي که نه رب العالمین به یې دله داسې درکړي که نه چې ته به ورته حیران شي. نو چې ډېر هیرس کوې که نه چې میراث کې دا ټوټه ماته زیاته شي او دغه ځای زیات شي، عمر له به ذلیله ګرځي. په دې محکمو کې، په دې جرګو کې، یو ځای کې به کنځلی کېږي، بل ځای کې به د باندې ګزار کېږي، کله به درته خور خیرې کوي، کله به درته رور خیرې کوي، په لاره چې تېرېږي خلک به دې په بده یادوي. دا څه ژوند شو؟ ما ومنله چې تا ته دغه یو څو فوټه ځمکه میلاو شوه، د یو څو مرلې ځمکه تا واغسته، خو ته پاتې څه شوې؟ آخرت خو پرېږده، آخرت له خو به وروسته ځو، آخرت خو ته سېټه کړی دی، خو ته په دنیا کې څه شی شوې؟ تا وګټلم، تا ښه پیسې مو لګولې، تا پکې 5 شپږ تخته هم کړو، سلیم لول مړه دي کړو، او تا وګټله. د هغې نه بعد زه د آخرت خبره لا نه کوم، آخرت خو غټه مسله پاتې ده. آخرت کې خو الله قسم کوي، فوربک لنسألنهم اجمعین، پیغمبر ستا په رب مې دې قسم دې ټول نه به د یوې یوې خبرې تپوس کوو، ته پکې نشي بچ کېدی. د ستا د خیر چې نه تپوس به د ښي طرف والا نه کېږي او د ګس طرف والا نه، نه نه دا به تا نه کېږي. د دې هرې خبرې دومره هیرس مه کوئ. ها که خپل حق دې رسي، شرعي حق ستا یي، د هغې دپاره ته منډې وایې، هم په اصولو کې دننه، په آدابو کې دننه، په سړیتوب کې دننه، دا ستا حق دی. دې لپاره ته خبره هم کولی شي، خو پردي حق دپاره د ځان ذلیله کول، ځان بېعزته کول، هغې له به نوم د غیرت او د پښتو ورکول. دا پرون ماته یو ملګري، پرون بله ورځ شته، یو ملګري راسره خبره کوله، یو پلار ته مې ټلیفون وکړو، نو د یو خپلوانو کې د چا حق رانیولی دی، وایي ما ته پته ده چې دا د هغه ځمکه نه ده. وایي ما ورته وایي چې دا دې کې راسره زه مرسته نه کوم چې پیسې راولېږه، په کیس باندې پیسې لګي یو شی بل شی، ما چې دا پیسې خو زه نه درلېږم، که ته خیریې کوې، که ته خفه کېږو، که هر څه کېږي، او پردی حق دی. وایي بیا ورته ما ستا تذکره وکړه چې ګوره درس کې دا خبره کړې وه، دا وایي ما ته وایي چې هغه د پښتو نه دی خبر، نو ته د هغه خبره مه کوه. پښتو زه خپل ځاني زما ذهن کې چې کومه پښتو ده که نه، کومه چې مشرانو ما ته ښودې ده، الحمدلله پښتو غیرت ته وایي، سړیتوب ته وایي، دروند خوی ته وایي. که زه غلط یم ما ته ووایه چې نه داسې نه، خو دا پښتو خو زه نه پېژنم، او الحمدلله چې نه یې پېژنم، چې ته پردی حق رانیسې، په هغې قسمونه خورې او پیسې لګوې، رشوت یې ورکوې چې دا ځمکه ته وایي. دا پښتو تاسو معلومه؟ او که څوک دې له د پښتو نوم ورکوي، ولې دا پښتو د اسمان نه راکوز شوی کتاب دی چې دې کې رد و بدل نشي کولی، زه پکې رد و بدل کوم، دغه جمله ترې لرې کوم، دا پښتو نه ده. بله دا چې پښتو سیر ته کېده، زموږ سره شریعت شته نه، الله څه وایي، د الله پیغمبر څه وایي، الله ته مخامخ کېدی. خبره مې دا کوله چې د میراث په دې مسلو کې او د جایداد په دې مسلو کې دومره بې مالګې کېږئ مه. دا ځمکې الله ته ټولې پاتې دي، ولله میراث السماوات والارض، هر څه هغه ته پاتې دي، نه زما دي او نه ستا دي او نه د پوخانو او نه د راتلونکو دي. هسې وختي طور سړی لږ زړه خوشحاله کړي، هغه جدا خبره. نو دا اوس د یعنې یو خور بیماره ده او په هغې خرچه کول او هغې ته میراث پاتې ده. اکثر خو د دې سې معذورو خلک ډېر خیال ساتي، ځکه چې میراث ترې پاتې شوی دی، نو هغه به میلاویږي که نه. موږ خو ښه ګمان کوو چې د الله دپاره به لېږي، خو داسې هم کېږي چې د الله دپاره نه وي، د پته چې دا معذوره لاړ نو هر څه بیا ماته پاتې دي. راځو دې مسلې ده، ګوره چې د چا عقل ګډوډ شي، نو د ده چې کوم ولي دی، کوم مشر دی، هغه به د ده د مال حفاظت کوي، او د هغه مال نه به په ده باندې خرچه کوي، او که بچي د چا خرچه چې په ده لازم ده، په هغوی به هم خرچه کوي، او د ده د مال نه به زکات هم ورکوي. اوس دا مشر څوک دی؟ دا پلار دی. ولایت ټوله غټه مشرتیا هغه د پلار ده په مال کې. بیا په دې پسې راځي وصي الاب،
دا مسله ډېرو خلکو ته نه ده معلوم چې پلار د چا په باره کې وصیت وکړو چې دی به مشر هغه به بیا مشر پلار دی په پلار پسې څوک دی ورور ورور غاړه دی موږ د ورور دا خبره ډېره غټه ده کوو چې مسله ټوله دوی روانه پلار دی بیا چې پلار چاته د چا نوم یې ذکر کړی چې دی به مشر دا هم نشته بیا قاضي مشران قاضي به دا وټاکي چې پلانې پلار یې نشته نه هغه څوک شته چې پلار د هغه په باره کې وصیت کړی چې دی به مشر نو بیا به قاضي یو کس د ده په دې مال باندې مشر کړي که هغه ورور که هغه تره که هغه ماما که هغه هر څوک یې خو هغه به یې مشر کړي چې دا ولي شو د ده کار به صحیح چې بې درېغه د دې نه خوراک کوه دې مشرتیا ته ځم چې خوشحالېدم نه دي په کار د ده کار به صحیح تاسو دې کوي ښې د هغه د مال حفاظت کول دي وایي یو سړی خوشحاله کېږي چې یاره دا خو مشرتیا میلاو شوه نو مال د هغه دی ته صرف ټاکلی شوی د دې لپاره چې ته پې د مال په صحیح طریقه ولګې او د ده دا مال ضایع نه شي نو بیا دلته دا مسله راغله چې دا خو سړی چې کله د معذوره خیال ساتي هغه به علاج کې هغه به پیسې لګي هغه به ټیم ورکړي نو دې سره به څه کوو که چېرته مال پاتې شوی د ده یي د پلار نه مال پاتې شوی د ده میراث شتي د هغې نه به په ده باندې خرچه کېږي او دې چې را کوم ټیم ورکوي که بالفرض دی د دې څه الي اجرت مزدوري نو اخیستی شي خو عرف ته به ګوري عرف ته به څنګه ګوري یاره که داسې یو کس بیمار یو توله د بهر نه یو کس راولي خدمت له نو هغه به څو پیسې لي دا نه چې ته د خپلې مرضۍ فیصلې کوې چې هسې هم پیسې لکه د پرتې دي ټول د ده ځمکه ده او جایداد دی او زه د میاشتې 1,00,000 روپۍ الوه څوک وایي نه خبرېږي څوک خبرېږي که نه خبرېږي الله خبر دی د هر څه د هر څه پته الله ته شته اول خو زه دا وایم که د چا وس رسي او طاقت یي که نه داسې خبره نه ده چې ته د یو معذوره ورور یا خور په خدمت باندې پیسې الي څومره پیسې به ته والې او باګې به ته څه مالداره شي اول خبره دا ده که بالفرض سړی وایي چې نه زه غریب یم او زما ځان له کارونه دي او وخت مې دې له ورکړی دی صحیح خبره ده او زما بچي دي نو بیا دې دومره مزدوري اخیستی شي چې څومره زړه غواړي د عرف مطابق هغه زمانه کې هغه ځي کې د هغه خلکو عادت څه دی هغې ته به کتی کېږي چې یاره دا خلک دومره مزدوري په داسې کار باندې الي نو هغه امر به ترې الي والله اعلم